تاسې دا واقعه واورئ عزتمنو څومره غټ عبرت او نصیحت پکې پروت. یو عرب لیکي چې په یو هسپتال کې روان ولم، د یو کمرې څه اواز راوتي لکه پر یو چا چې نارې وي، یو سړی غواړي، سړی یې پکار. وایي زه چې ورننوتلم، یو سړی دی پر کټ باندې پروت دی، ستونی ستخ پر دغه چې کوم کټ دی د هسپتالو پر دا ځیګر باندې قرآن مجید ورته پروت دی، تلاوت یې کوي. د ده لاسونه او پښې کار نه کوي، ټول بدن کې یو اعضا هم کار نه کول، یعنې دا د شورېدو ده. دا تلاوت به د یوې څپې سره واخیستی د رابلې څپې در اخره. اوس دومره وس طاقت یې نه درلودی چې دغه ورکه اړولی ولی دا خپل تلاوت یې مخته روان کړی. ما ته یې وویل چې دا ورکه خو راواړه. ده وی ما چې کله ورکه راواړوله، خو د ده تلاوت مخته روان سو، پر مخ یې داسې رڼا راغله. وایي ما ورته وویل چې دا د کومه راایسته دا رقم پروت دی؟ ده راته وویله 20 کاله کېږي دا رقم پروت دی، 20 کاله کېږي چې دا رقم پروت دی. خو د الله د کلام سره دومره مینه محبت ده، په دغه حال کې دی د قرآن تلاوت کوي. د خپلو لاسو شکایت د رب څه نه کوي، د خپل بدن د اعضاو شکایت د رب څه نه کوي چې الله تا زما لاسونه پښې راشل کړي دي، زه به د قرآن تلاوت کوم. نه، نور د الله و طرف ته ځاو نشتی کړی. 20 کاله په خوله یادېږي. تاسې سوچ وکړئ، موږ ته الله روغ بدنونه راکړي، لاسونه پښې سترګې غوږونه هر څه برابر دي، لیکن د الله د کلام دپاره 10 منټه وخت نه لرو. فیسبوک دپاره په ګانټو ګانټو لرو، د پتیو د چکو د بوډو دپاره د کیل دپاره په ګانټو ګانټو په ساعتو ساعتو وختونه لرو، لیکن د قرآن د تلاوت دپاره 10 منټه. اوس خو اساني هم سوله، په موبایل کې قرآن مجید راواړو، په دکان کې ناستې تلاوت یې کوه، په موټر کې روانې تلاوت یې کوه، په ګاډۍ کې ناستې تلاوت یې کوه. یعنې څومره وسایل سوله، هغه باوجود موږ د قرآن څپې تړلي دي. قرآن تلاوت کم سے کم یوه رکو خو د ورځې کوه، 2 رکوې خو کوه، 1 پاو، نیمه سپاره، 1 سپاره خو وایه. دومره بې وفایي باید موږ د الله د کلام سره نه وو. دا د الله کلام دی چې د قیامت په ورځ به د الله په حضور کې جګړه کوي. د الله جل جلاله سره به دا وایي چې یا الله دغه سړي زما تلاوت کاوي، ما د خوبه راګرځولی و، د ټیم پاسه مې راګرځولی، د لوح العبه مې راګرځولی، دی جنت ته بوځي. الله به د قرآن پیغمبر علیه السلام فرمایي جګړه قبوله کړي، الله په حضور کې به جګړه کوي، دغه خپل ویونکي به جنت ته بوځي. نو لږ د دنیا د ګټلو سره لږ د قرآن تلاوت هم کوه، زړه به دې روښانه وي، زړه کې به دې سکون وي، خوشحالي به دې په برخه وي. الله دې د قرآن ویونکي زموږ ستاسې سره جوړ کړي.